پنځه منځونه الله فرض کړي دي، خو په دې پنځو منځونو کې بیا دا دوه منځونه ډېر اهم دي چې یو د سهار او یو د مازدیګر منځ. زمونږ غم دا دی چې د سهار کې زمونږ اکثر خلک اوده او په دې غفلت کې پراته وي، به د سهار لمونځ ته پاتې هغه جومات کې چې په هغې کې 10 او 8 صفه وي په عام منځونو کې، چې کله ته د سهار لمانځه لاړ شې په هغې کې یا 3 کسان یا 4 کسان وي، ځکه دا یو عام رواج ګرځېدلی چېرې د سهار ماله خوب راځي، په خوب باندې ته دا لمونځ پرېږدې. الله اکبر. ښه بیا د مازدیګرې، نو د مازدیګرې چې کوم خلک تاجران دي نو په هغوی باندې ګڼه یو ورځ شي، د هغې د وجې نه د هغوی نه د مازدیګرې لمونځ پاتې شي. څوک چې کارونه کوي نو هغه ستړی، هغه راحت ته محتاج وي، هغه د دمې د لاسه د مازدیګرې لمونځ پرېږدي. او دا څومره اهم منځونه دي، که تاسو دا غواړئ چې زه د الله رب العالمین د نږدې نه په قیامت کې وینم، د الله رسول فرمایلی دي چې تاسو به د الله رب العالمین په قیامت کې داسې اینئ لکه څنګه چې تاسو د سپوږمۍ ته ګورئ، د دې په لیدلو کې تاسو ته څه ګڼ او تکلیف نشته. نو تاسو د سهار او د مازدیګر لمونځ کوئ. الله اکبر. او په بل حدیث کې دی ګوره ملائک راځي، یو ملائک د سهار ډیوټي بدلیږي او د بلو ملائکو مازدیګر ډیوټي بدلیږي، نو دوی د سهار او د مازدیګر په منځ کې دا دواړه ډلې ملائکې یوځای کېږي، دوه ډلې الله جوړې کړي، یو ستا سره شپه تېروي بل سره ورځ تېروي، نو دوی د سهار او د مازدیګر په منځ کې یوځای شي. نو چې د کومو شپه تېره کړي دوی الله رب العالمین ته لاړ شي، الله ته خبري، الله دې تپوس کړي زما بندم څنګه پرېښو، وایي الله موږ چې ورلو د مازدیګر نو هغه په منځ کې و، او بیا چې د سهار راتلو هم هغه په منځ کې و. ګوره د الله په دربار کې ستا اجري لګي چې کله ته د سهار او د مازدیګر لمونځ کې نو د الله په دربار کې ولیکلی شي چې الله هغه په منځ کې. چې کوم خلک د مازدیګر د لمونځ پرېږدي، د سهار د لمونځ پرېږدي، د الله په دربار کې غیر حاضر ولیکلی شوي. د مازدیګر د لمونځ څومره حیثیت دی، د الله رسول فرمایي چې د مازدیګر لمونځ ته پاتې شه لکه چې اهل و عیال یې برباد. د الله رسول فرمایي چې د مازدیګر لمونځ پرېږدي نو عمل یې برباد. په دې کې هم بیا موږ لمونځ پرېږدو. الله اکبر. د سهار لمونځ د الله رسول فرمایي چې کوم سړی د سهار لمونځ وکړي دا سړی د الله رب العالمین په ذمهوارۍ باندې شه، بیا به موږ دا لمونځ پرېږدو. د الله د ذمهوارۍ نه که وتل غواړي نو بیا خو چې په کومه کډ نه کې هلاک شي. د دې وجې نه وروڼو 5 منځونه اهم منځونه، او په دې کې بیا اهم د سهار او د مازدیګر لمونځ، دا نه چې ګنې ماسپښین او ماښام ماسخوتن غیر اهم دي، هغه هم دقسې اهم دي، خو په دې سهار او د مازدیګر په دې لمونځ کې ډېره زیاته سستي راغلې ده. د دې وجې نه وروڼو 5 منځونه کوئ، په خپل وخت باندې کوئ، او ښایسته لمونځ یاد کړئ د آدابو او د شرایطو مطابق. الله رب العالمین د ښایسته منځونه زمونږ او ستاسو نصیب کړي.